یو سړی او ډیر زیات غریبو او داسې غریبو چې نه د غرمې د روټۍ درکو نه بیا د شپې د روټۍ در نو په لار روان دی او دا اشعار وایي چې الا موت یباع فاشتریه الا موت یباع فاشتریه وهذا العيش ما لا خير فيه آی آی سوک شتا چې مرگ خرسی او زی پا بیا واخلا دا سی سوک بئی چې مرگ خرسی او زی پا بیا والا دے جون خدا خدا چې چرته مرگ خرسیگی او زی پا بیا والا موزمرش زکه چې د ځان لوګه خدا سره برداشت کی لیکن د بال بچ لوګه برداشت کول چې دی خدای دې چاته نه خي دا د سړی د برداشت نه با یو سړی ورپسې روانو هغه چې دا اشعار واورید نو هغه ولا یو روپۍ ورکړه چې خدای بندا مرگ مغواړه دا یو روپۍ والو بال بجله په وړو والي او وخت به دې پیتیش سړی ډېر خوشحال شو روپۍ واغستا وړو وړو وخت پټال د زمانه انقلاباتو دا سره چې دا د لوګي نه مرګ غوښتو د زمانه دیچکو دا سره د ټول ملک وزیر اعظم جوړ یا دا سه حالو چې د لوګي نه مرګ پسې ګرځیدل او یا بیا د ټول ملک وزیر اعظم هغه سړی چې اچا ولا یو روپۍ ورکړې وه بیا هغه داسې غریب شو چې هغه بیا ځان له مرګ لټولو اړکې خیال وکړو چې دې سړی سره خو ما په ډیر سخت وخت کې د یو روپۍ امداد کړو چې د لوګي نه ځان ته مرګ غوښتو او ما ولا یو روپۍ ورکړې وه او نن دې د ملک وزیر اعظم دی راشه څه تجربه خو پې وکړه بادشاہ دی د ملک نو عزیزانو یو درخواست یې ولیکه او دا درخواست په سر باندې دا اشعار لیکل چې الا موت یباع فاشتریه الا موت یباع فاشتریه وهذا العيش ما لا خير فيه او وزیر اعظم صاحب زاغ سړی ما چې تا د لوګي نه ځان ته مرګ غوښتو دا شعرونه دې وي او ما په ډېر سخت وخت کې تاله یو روپۍ درکړې وه نن هغه حال چې کوم ستا و نو هغه په ما راغلی دی نن ته د ملک وزیر اعظم په دې درخواست باندې غور وکړه که څه امداد را سره کولی شي الله درخواست چې څه وخت کې وزیر اعظم ته ورننوت وزیر اعظم ورته ډېر وژړل
دا د پاکستان دا کوڅه ډب وزیران نو درخواست ولا یو سه ایشو پیشو پیونی کی چې ا محکمه ته یو سه نو او زما ما په آرام کې نه داسې هغه وزیر هر چاته لیکل ته زه کم هغه ورځ یو الک ما تراغه ویجی وزیر اعلی سے پلیکلی دي چې زه ولا ورکی خو بسته د افسر ته وای چې زه راکی ما ورته یو قصه وکړه تاسو دا خیال کړئ چې جوړ وزیر په دسخطو کې نو بدا خو جوړ زه د زیاولک نکشو نو ما ورته یو قصه وکړه ما یو طالب په دلی کې چې کتابونه خلاص کړنو پلار ورپسې خط لیکلو چې راځه کنه بسته ازوی ورته ولیکل چې پلار داسې چل دی چې دلته یو راجا دی دا غلور دا کتابونه می خلاص ک خدا غلور دا نیم نکاح شوه او نیم پاتې نو دعا کوه چې دا نور نیمه مشینو بیا درځم ما قبول کړی دا خو چې دا راجا لور ما قبول کی ما خبره پوهیږي ما قبول کړی دا خو چې دا جنې ما قبول کی نو خبره که خیالو کې استا په قبل دو کې ده کده جنې په قبل دو کې ده په دې می پوي ها تا خو به وزیر اعظم لورم قبول کړي خو چاغه خودم قبول کی کړ تاسو خیال راغی دا بادشاہ لور په بام ناسته ده سره جوړه اغوسته ده او شونډې سری کړي دي سترګې تورې کړي دي او تاسو غوندې غلام جان روان دی په لار چې داسې ورته کتلی دي نو دا شعر وی چې سرخ پوشه لب لاله بر لب بام نظر میں آیا سره جامع او سره شونډې او تورې سترګې پاس په بام ناسته ده خدای سبا کیږي هغه ورته د پاس ناواز کو چې نه بزوری نه بازاری نه بازار میں آیا کو تکشا پارام تیرے گا دا د بادشاہ لور دا نه په زور نه په مینت او نه په پیسو دا بستاله استرانش نو خبره ده راجا د لور خو طالب جان استاد قبول کړي وا خو سوال خو جدي د په قبل دو کې نو سوال خدای په قبل دو کې اوس دې به وقوف لار ته ولیکل چې نیم نکاح شوه ده نیم پاتې ده نو ما غسړی ته وې چې خبره دادا چې خبره د وزیر د دسخط نه ده چې وزیر په دسخط کړي ده خبره د متعلقه ډایرکټر ده دا ډایرکټران په خدای قسم کده دی وزیرانو په دسخط متیاز کوي متیاز کینی تجربه وکړي نو مال په حرام کې وځي وزیر صاحب کړه د خاصه تاسو یو ټلیفون ورته وزیر صاحب کړه مدام ته وای چې به وزیر درته زو کوم دارا ته وای وزیر کړه د استبای سبب خلق ته چې د وزیر په دسخط شو زلار ني سلار لنډاوا د وزیر دسخط شوه شي چې مال رانیز دیکو په لته بدر باندې وخی عرض میں داو چې داسې وزیر نو اغله چې درخواست ورغه نو ورته و جړل او ډېر و جړل دا وزیران دلته یو وزیر دی د صدر دی زمونږ په علاقه کې ورته یو سړی چای کړی وي نو چای ورته کړی وي او 50 زره خو ورته ډزې وکړي بیا کلاشن کوپو باندې الوی کینډیډیټ را روان دی او ډا 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 اوس سړی چې د ویڼې خبره راشي ما په سره منډه کی چې دا دروغه ته بلګونه چې دا ویڼې لګه صفا کی چواړي ګنده کړي مالا وزیر په سره ځکه
چاته دې چډه دې کولی هغه ته هغه پسې ګرځه کړه ما نه وې اوس نو دا خلق تاسو بارها ټرای کړي بارهام کتلی وزیران دیتا نه وای حکومت دیتا نه وای حکمران دیتا وای چې درخواست ورغه او هغه شیرونه پړاو ک چې نن نسو کال مخکې د ویلیو چې علامات یباع فاشتریه وهذا العيش ما لا خير فيه ورته وجړل چاو په ما دسه وختم تیر دی چې ما د لوګینا ځان لمرګ وختو نو 200 روپۍ راواغسته 200 او دا هغه کاغذ په شا باندې د قران کریم یو آیات لیکل الذين ينفقون اموالهم كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء ودرخواست والا تا په ډېر سخت وخت کې ما سره د 1 روپۍ امداد کړو ما داغي په عوض کې د قران د دې آیات مطابق چې یو دانه څوک د خدای په نام ورکی نو داغي داسې مثال دی لکه دانه وکړي هغه بوټي شي هغه بوټي کې اوږي وشي وږي او هر وږي کې سلسل داني نو یو په 200 نو تا 1 روپۍ مال را کړې وا نو ما یو په 200 دل درک او که مزید خدمتم نو ګره بیا به ما خبره عزیزانو دې ته وای کامل انسانیت چې د چا نیکی ای هیر نه څوک چې د چا نیکی هیر کی عزیزانو دام انسان نن مونږ چې کومه زمانہ کې اوسې دا دومره کمینه وخت او رزیل چې نیکی دی ور سره کړی نو بیا غټ کانم ولا ورکا چې ما څه وخت یا قرض دی ورکو قرض دی ورکو نو تماچا ولا ورکا چې کله ما دا قرض غوښتو نو په دې مزغو مې ولا چې خلاصې بیوش قرض دی ورکو په خوا به قرضونه خلق چاله ورکه قرضدار وکې دی قرض دا زمونږ د دوای کار په خدای قسم ماړه خلق چې قرض وړه ده بیا په دې لار نه تیریږي یا چې تیریږي په سیکل نو داسې تیر شي لکه د ګولای په شان وته کور دی وران شه خو 10 روپۍ دی یا 40 یا 50 کور دی وران شه خزی انسانیت تا ګور ابل اورد یو خزر اعلی ول 2 کال او شو ز وطن ته تلوما او د دې دکاندار ما باندې اتانه پاتې په دوايي کې اتانه نو 2 کال پس رالما مالجه اغاتانه ورکه مسنه چې قبر لای په غاړه یونس خزر سړی شیخان گیری بی دوئی بیوسی بیا بی مزگزار بزرگ سے اولیاء سے پردے واوری
یو پیسہ دی چې پردې خړلې یو پیسہ قیامت کې بدلته ویل شي چې جنت تزا خود دې سړی در باندې یو پیسہ دا ارو دل اور کړه بیا وای چې دې منډه کې پیسہ به د جهنم په بیخ کې ورته ښکارش نو دې به ورپسې ورټوب چا پیسہ اوچته کی پاس چې راځي بیا به تی پریوزي نو بیا به ورپسې ورټوب د خدای خوښه ده چې دا یو پیسې په عوض کې څومره غوپې ولا په جهنم کې و یو پیسہ نن پردې مال خورل خو زمونږ د مور پای دي نن توګو استا په دې ملک کې څه ظلم روان څه ظلم دومره ظالم ملک په مقدس مکه نه لکه پاکستان چې او دومره ظالم ولې د دې نا اعلی حکومت دلاس د دې کمسلو دلاس دومره عظیم ظلم دا ملک د خدای د ماخام نه را پیستا د ماخام نه را پیستا بیا پیرنګیانو امریکای ته حواله کی دا کمسل او دا کمینه د دې کیو دوی تخپل ملک د نهو کالو ماشوم تختوا د نهو کالو ماشوم او یو نیمه میاشت د نهو کالو ماشوم او بیا په 2 لک روپۍ واغسته وغیرہ دا ستا ملک دا ستا وطن ما دې په خدای قسمی چې زما په لاس کې قوت او زوري ماشوم خو پرېدا چې پردای چرګه بوزي چې پاغه ټول ملک درته داسې بمباری وکم چې درته لوټه لاندې باندې پرېږدم داسې خلک که ژوندي په دوی څه خدای دې په دوی سیلاب راولي طوفان نوح په راشه چې لوټه لاندې باندې پاتې دې ظالم قوم کې چې زه اوسېږم زه د هغې نه زیات ظالم یم دې ظالم قوم کې که ملا اوسېږي ملا د هغې نه زیات ظالم که پیر پکې اوسېږي هغه پیر د هغې نه زیات ظالم ځکه چې د ظالم قوم ملګري او د ظالم قوم سره مړي ژوندي او تعلق والا دا د هغې نه زیات ظالمان دا ستا ملک پردی کشتونو باندې به ډټسن اغستې پړت او به تختې 50,000 راوړه 40,000 راوړه 10,000 راوړه حکومت له چې ورشه د جنډه بازار اجراګانو ته نه د جنډه بازار اجراګانو ته چې ډټسن واچو تختوله وای جرګه ور سره وکړه جرګه ور سره وکړه ته خدای تباہ او برباد کړو ته څه د پاره حکومت چې زاغه سره جرګه وکړه ته څه د پاره جرګه ور سره عزیزانو زمانه قطعا مطمئن نه دی د ملک نه بالکل مایوس او داسې مایوس چې داړه مې د دې خولې نه باروز په داسې ظالم ملک اوسېدل چې دي دام ظلم چې ستا په مخ کې کم ملک دا ظلمونه کیږي دا څه د انسانیت خبره ده دا څه د سړیتوب خبره ده غل ده غلا اوش غلا غلی ونیو سړی وې زما کور وران کړي غلی ونیو جی کیس په رجسٹر ده کیچ په رجسٹر ده تانا کی کیچ په رجسٹر ده کچرو ته بلار شي او کچرو کې به وکیلو نیسی او کیچ په رجسٹر ده پلده کول وران کړي ده
او په غل به مقدمه چلیږي او بیا شمیاش تاریخونه وي 2-3 کاله کې بغل بوټ راخلاشي پردې کورې وراره کېچ په رجسٹر ما ته پته ده تاسو کې سونه رجسٹر عزیزانو عرض می داو خدای رانی ولی قوم د قوم خدای رانی ولی ده او انشاءاللہ نور بمرانی سی نور بمرانی سی د ځان تماشې بکوي نور بمرانی سی